السلام علیکم، څنګه یې ښه جوړه کړئ په خیر یاست. زه احمد خبرې کوم د بایومیکس چینل در سره سبسکرایب کړئ او نور ته هم شیر کړئ او بیل آیکن هم ووایئ چې نور ته هم فایده ورسیږي. راځئ نو اوس نن ټسټ چې موږ راخځئ په کوم نامه چې ته راغلی یې دلته په دا ځای کې نو هغه بایو کیمستري ده. بایو کیمستري په مطلب تعلق لري د هغه برانچ دی. اوس به پر بایو کیمستري باندې سر خلاص کړو. بایو کیمستري چې دی، بایو چې دی او ژوند ته وایي، او کیمستري چې دی کوم چې کیمیاوي مواد چې کوم په ژوند کې کیمیاوي مواد دي. نور تعریف زه د دې نه در کوم، ولې پر دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، په اخر کې به راشي پر دغه ځای باندې به وي. نو د بایو بیسیک کیمستري چې وایي په هغه کې معلومیږي. صحیح ده. در دې سبجیکټ بیا د چی سره تعلق لري، بل برانچ هم دی. مطلب د بایو کیمستري کې بیا د ال اف ټي څه دی. ال اف ټي مطلب د انې لپاره ټیسټ دی. صحیح ده. انې لپاره ټیسټ دی، لیور فنکشن ټیسټ دی ته وایي. صحیح ده. نو هغه کوم یو دی، په دې کې موږ په بل ویډیو ما جوړه کړې ده په بلوبین باندې. صحیح ده. دا د اوس پر ډایرکټ بلوبین او ان ډایرکټ بلوبین باندې. صحیح ده. دا ټوټل د درې لفظ په دې کې ستاسو سره خلاص شو چې ډایرکټ بلوبین چی ته او ان ډایرکټ چی دی. اوس موږ وختي وویل چې یار بلوبین یو ژړ رنګ دی، د سرې وینې د ماتېدو په وخت کې دا جوړ شي، یا سره وینه چې ماته شي دغه څه جوړ شي. صحیح ده. سره وینه یو سل شل ورځې لري، په دې وجه باندې دغه د وجه یو بلوبین جوړیږي او ژړ رنګ جوړیږي. په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، به په دغه ځای را باندې راشي. اوس به زه تاسو ډایرکټ ټوټل پر دې باندې خبره کوم. صحیح ده. ټوټل راځه زه به دې پلس سره خلاص کوم. اوس بلوبین چې دی درې ټایپه دي. یو ټوټل بلوبین دی، یو ډایرکټ بلوبین دی، یو ان ډایرکټ بلوبین دی. ډایرکټ بلوبین ته کنجوګیټډ ورته وایي، ان ډایرکټ ته یعنی ان کنجوګیټډ بلوبین وایي. صحیح ده. نو ټوټل چې دی، ټوټل بیا دا دواړه ګرده چې پکې راشي هغه ټوټل یعنی ټوله بلوبین، دا ټوټل ته وایي. صحیح ده. اوس به راځو په ډایرکټ او ان ډایرکټ باندې به خبره کوو. صحیح ده. ډایرکټ بلوبین هغه بلوبین دی چې یاره اوس ګوره موږ خو وختي ویلي وو چې دا ژړ رنګ دی، دا ژر بدلېږي. او دا مطلب داسې بلوبین دی چې دا ډایرکټ ژر انې ته راشي، په انې کې یا انې ته ژر راشي، بیا د انې څخه ژر وځي. مطلب بدن صفا کوي، ژر وځي، د انې څخه ژر وځي. هغه ته ډایرکټ بلوبین وایي، یعنی کنجوګیټډ دې ته وایي کېږي. کنجوګیټډ مطلب ژر په بدلېدو باندې. په دا وجه باندې د ده نوم چې دی یعنی د لیکلي دیس از کالډ کنجوګیټډ بلوبین او ډایرکټ بلوبین. مطلب ډایرکټ لفظ را دغه څه جوړ دی چې یار بلوبین خپل اقسام لري. یو په ډایرکټ ژر په تقسیمیږي، یعنی بدلېږي، خپل کار کوي، خپل فنکشن کوي، او یا د جسم څخه وځي یا په جسم صفا کوي. صحیح ده. ژر صفا کوي یعنی ژر د بدن څخه وځي، هغه ته ډایرکټ بلوبین وایي. صحیح ده. ډایرکټ بلوبین په دې ډېر مه کنفیوزوه. او دا د انې په لاره انې څخه وځي، بیا ګال بلیډر ته راځي، بایل ته راځي، بایل ډکټ چې ورته وایي، بایل کوم چې ترخې موږ ورته وایو هغه ته راځي. ترخې چې ته سر شی بولې موږ خو بایل ډک ورته وایو. صحیح ده. دغه ځای زه درښیم، دغه ځای ته راشي، بیا د انې څخه دغه ځای ته راشي، د دې ځای څخه بیا کوچني کلمو ته ځي، بیا ځینې بیا داسې پښتورګو ته مې ولاړ شي، هغه د بولو په رنګ کې کومک کوي. صحیح ده. اوس راځو ان ډایرکټ بلوبین. اوس نو ان ډایرکټ مطلب لفظ لا دا دی چې یار دا ډایرکټ نه بدلېږي، په ان ډایرکټ باندې بدلېږي، یا دا په اوبو کې سولوبل نه دی. او یو بله خبره مې هم درته کول، ډایرکټ بلوبین چې دی هغه د ګلایکو یورونیک اسید باندې مکس شي، بیا د ژر وځي. صحیح ده. مطلب هغه ډایرکټ بس د دې سره مکس شي، دغه نه غواړي، بس ووځي. او ان ډایرکټ چې دی هغه د هغه زمانې پورې په اوبو کې نه دغه کېږي، منحل کېږي، حل کېږي نه، یعنی انسولوبل واټر نه کېږي. صحیح ده. وینې راخیستې کېرې کړي د انې پر راورسېدي، انې پر چې راورسېدي انه بیا څه چمکي، دا په ان ډایرکټ چې دی کنورټي په ډایرکټ باندې، یعنی بدلېږي په ډایرکټ باندې. څنګه بدلېږي دی ګلایکوریک ګلوکرونیک په نامه اسید چې دی هغه سره مکس کړي، او برای بیا دا په مطلب په اوبو کې هم سولوبل کېږي او په وځي هم. مچ دا دی چې یاره په هغه ټایم کې د ده سره دا ګلایکو یورونیک چې دی د اسید چې دی دا ورسره نه دی، او په ان ډایرکټ کې. او ډایرکټ چې هغه ډایرکټ به د دې سره مکس شي، بالا ژر وځي، خپل په لارې یا خپل کار پرفارم وي یا ځي. او ان ډایرکټ کې نه په دې کې په هغه کې دا ګلوکو نسته، ګلوکو یورونیک اسید چې ورته وایي. صحیح ده. او ځکه کله په خولې کې لږ بند کېږم، په دې وجه باندې دا لغات په غلط چې هغه بیا خپله سموي. صحیح ده. سر مو خلاص شو.
یعنې انډایرکټ چې دی هغه په وینې کې ګرځي نه د اوبو سره حل کېږي نه د بل شي سره حل کېږي. ژړ رنګ دې ته ژړ رنګ وبوله، زه تا ته ژړی کوم چې موږ تاسو ورته وایو. نو ژړی چې دی هغه انډایرکټ ژړی چې دی هغه په اوبو کې نه حل کېږي، د رازمنې پر چې دی د ګلایکو یورونیک اسید سره مکس شوی نه وي، نو هغه وینه رواني هر ځای پرې رواني، کله سترګو ته ولاړ شي، کله جسم جړ شي، کله بل ځای ځي، نو رواني دا زمانې پر چې دی اینې ته رسېږي. او ډایرکټ بلوبین چې دی یعنې ډایرکټ لفظ لا ډایرکټ دی چې هغه ډایرکټ د ګلایکو یورونیک اسید سره مکس شي بس ووځي. او دا هر ویډیو چې تاسو ګورئ زما دا به در اخره پورې ګورئ بیا هم سر په خلاصېږي که نه خلاصېږي. اوس دا وایي د دې مطلب یعنې پرپس یعنې مقصد چې دی د اینې اور بایل ډک پرابلم در معلوموي، یعنې د اینې اور بایل ډکس چې کوم ترخې ما در وښوله لوړ هلته سفار په نامه باندې هم ځو ته. او بل دا بلوبین فنکشن چې دی کار یې څه دی، دی څه چم کوي، دی چې کوم excretory extra or unwanted یعنې هیم from the body، یعنې دی څه چم کوي اضافي هیم چې دی، یعنې هیم لفظ ما درته ویلي اوس پروټین دی، هیموګلوبین هیمومین کوم یو سور رنګ پروټین دی صحیح ده، هغه باسي د جسم څخه باسي، دا د کار دی صحیح ده. بلوبین چې دی انټي اکسیډنټ هم دی، اکسیډنټ هم دی ته وایي کېږي. اور بلوبین gives brown color to human feces، یعنې غټو بولو ته رنګ هم بلوبین ورکوي. د دې اقسام چې دي 3 قسم مې درته ویلي وه. نارمل رینج چې دی د ټوټل بلوبین ده، ټوټل بلوبین ده چې دی 0.3 بیا در 1.0 ملي ګرام پر ډیسی لیټر صحیح ده. اور ډایرکټ بلوبین چې دی هغه 0.1 بیا د 0.3 ملي ګرام پر ډیسی لیټر. اور انډایرکټ چې دی هغه د 0.2 بیا د دې 0.1 ملي ګرام پر رسیږي، دا نارمل رینج دی صحیح ده. د دې په سپم کلیکشن په چیش اخلي، د دې په سپم کلیکشن چې دی هغه په جیل ټیوب، پلین ټیوب اور هایپر ټیوب، سور ټیوب اور هغه یو قسم جیلی پکښې کې دی جیل ټیوب اور زرغون ټیوب. اور دا کوم ناجوړې کازوای سي جاینډس اور ټرانسفیوژنس ریاکشن هیپاټایټس چیلوسایټس دی اور ګال بلیډر انفیکشن دی، ګیل بريډس سنډروم دی، هیمولیټیک انیمیا، سیکل سیل انیمیا، ګل سټون اور سیروسیس بلاکیج ان بایل ډکس اور هایپرتایرویډزم اور الکوهولیزم، ملیریا، مایوکارډیال انفیکشنز او نیوبرونز په دا ناجوړیان کې دی پورته کېدای شي او ښکته کېدای شي. د دې پروسیجر د بلوبین انډایرکټ بلوبین او ډایرکټ بلوبین پروسیجر څنګه دی په کوم ماشین کې به کوي. بایو کیمستري انالایزر به در سره لازمن او جسټر به در سره لازمن اور ګلاس به در سره لازمن اور بایو کیمستري چار یو ماشین در سره اول برخله 2 ټیوبه د دې ډایرکټ بلوبین نه دی کوم چې ما پر بلوبین باندې ویډیو جوړ کړی په کې نه شي دی 2 ټیوب باندې راوخته و باندې په بیل کې یعنی بلانک پر بل باندې بل کې ټیسټ سیده بلانک ته ریجن ټو نو راچه اور टी ته به ریجن ټو 50 راچه اور R1 چې دی ریجنټ هغه به 200 بیتا چې 200 به टी ته چې اور نارمل سلاین په دې کې بیا نارمل سلاین راځي نارمل سلاین ضرب نارمل سلاین یو ته واچي ضرب نارمل سلاین بل ته واچي اور سمپل چې دی سمپل به 200 یو ته واچي 200 بل ته واچي برابر پریز 10 منټه پر روم ټمپریچر کې روم ټمپریچر مطلب د کم چې د کمرې کې ارڅون ټمپریچر په هغه کې باندې پریز دی بیا چې هغه ستاره چې ریډي کې چې شرالي هغه ستاره ریزلټ دی سیده او دا په ساتستا پروسیجر چې هر شی وو یعنی هر څه په دقیق لیکل شوی وو د ریجنټ په پرسکرپشن کې یا په لیکچر کې هغه کې وګوره بیا دغه څخه وکړه موږ خو ماشین استعمالوي چې کوم ریجنټ استعمالوي ما دغه ویډیو درته کړ او سیم پروسس سټانډرډ دی سیده سټانډرډ ما ځکشنی بوتل د سیرم پر ځای باندې د ځکشنی بوتل ریجنټ واچو اور راځه دې ریزلټ به څنګه معلومو وس انډایرکټ چې دغه فارمولا معلومیږي سیده ډایرکټ ټوټل په ماشین معلومیږي انډایرکټ چې دغه په فارمولا معلومیږي او ډایرکټ ما سره دی 12 را روان دي ریزلټ ملي ګرام پر ډیسی لیټر او نو اوس ماته ډایرکټ چې دی هغه لس را لې لس زره خلم د 12 منفي کومه 12 چې من لس چې دی د 12 څخه منفي کم چې کوم ریزلټ را لې هغه ستاسو د انډایرکټ ریزلټ دی سیده
راځو لاندې هر ماشین چې دی 3 سټیپه لري سیده QC چې ده پر QC باندې سم ویډیو راځي او په سټنډرډ باندې راځي پر رینج لیمنټ باندې لیکن ته به QC چې خپله نه سولې کتلی بیا یو انجینر در ګوري او کوالټي کنټرول های نارمل لو سیدم اور سټنډرډ به ته لازمن زده کړې سټنډرډ نه دی سټنډرډ پر کلیبریټ په زه ویډیو درته جوړوم سیدم سټنډرډ چې ته ورنه کړې ته یو ماشین ته لیمیټ ورنه کړې د ازمنې پر تا ته رزلټ نه درکوي اور دا دغه مطلب دی یعنی د ټیسټ رینج لیمټ او ټیسټ ریجنټس ویډیو کوم خټ شوی یا په کوم شي کې زه بند شوی یم هغه به تاسو خپله سره سموئ او انسان دی په یو شي باندې شي کېدلی او ویډیو هم در سره شیر کړئ کوم خوښ شوی لایک او ویډیو